په کندوز ولایت کې په نیستمندو کورنیو د مرستو ویشلو په دوام دا ځل د سروري خیریه بنسټ 120 اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي او نقدي مرستې ویشلې دي. د یاد خیریه بنسټ د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې په دې ولایت کې 2500 کورنیو ته مرستې رسولې دي. این دوره 21 است که ما برای فامیل‌های نیازمند ولایت کندوز کمک‌های نقدی و مواد غذایی خود توزیع میکنیم. تقریبا در طول اینقدر وقت به شمول این دوره 21 2520 نفر ما پول نقد و مواد غذایی کمک کردیم. و در این دوره هم ما 120 نفر کمک‌های مواد غذایی و پول نقد کردیم. ورته مهال هغو کورنیو چې نن یې مرستې ترلاسه کړي منندوی دي، وایي چې له دې وړاندې لویو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وو. له نورو خیریه بنسټونو څخه هم غواړي چې د دې ولایت له نادارو کورنیو سره مرسته وکړي. والا مشکلات اقتصادی است. فعلا بیکار هستم، معیوب هستم، کار مال نیست، نانآور خانه خودم هستم. فامیل دیگه روزگار خراب است. باز این مسئله میشه که خیریه دیگه که هم شخصی یا دولتی است خبر نداریم. مثلا ما را یک سروی کرده بود، بعد میگه ما را بیای فامیل یک کمک برام میکنیم. یک آرد است، یک بوجی، یک گوش کم روغن است، خانه شاباد فامیل هر کسی که هست. غریب بیچاره مردم هستیم، دستفروشی در شهر میکنیم که همین بنیاد خیریه سربری صاحب از اینا زیاد تشکری میکنیم. خداوند اجر و پاداش پروردگار در دنیا و آخرت برشان بده که در غریب مردم بیچاره کمک میکنن. دیگه از کسایی که هم در اونجا هستن در خارج هستن یک کمک از اونها یک خواهشمند هستیم که کمک کنه برای غریب بیچاره که اینا در فصل زمستان دیگه هوا سرد است، کلی گشنه تشنه بیکار بیروزگار زندگی میکنن. دغه مرستې داسې مهال د سروري خیریه بنسټ له لوري د کندوز په نیستمندو کورنیو ویشل کیږي چې د یاد بنسټ مسؤلین د لا مرستو ویشلو ډاډ ورکوي.